د جامو اغوستلو دعا دا هم ډېره زیاته مهمه ده، ځکه هر مسلمان ورور جامې په دویمه ورځ بدلوي یا په درېیمه ورځ باندې، که په هره ورځ یې نه بدلوي. او دا د الله یو نعمت دی چې وخت وخت باندې انسان بدلوي او نوي اغوندي او یا پاکې اغوندي. د مهمه دعا په دې باب کې راغلې ده او ډېر زیات فضیلت لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو تن په تاسو کې کپړې او جامې بدلې کړي نو دا دعا دې وایي الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة. خلاص دعا ختم شو. فائدې څه ده؟ فائدې دا ده غفر له ما تقدم من ذنبه. الله اکبر. الله به انسان ته ټول مخکني ګناهونه معاف کړي. څومره اسانه عمل، جامې خپل واغوندي، خپل جامې واغوندي او الله ته ګناهونه معاف کړي. همدغه رنګ عزتمندو نوې جامې چې سړی اغوندي هغې کې هم دعا شته. بله د دعا کله چې د نوې جامې واغوستلې نو داسې به نه کوې چې بس صرف ځان ته دې توجه وي، نه بلکې هغه ذات چې په تا باندې دا نعمت وکړو د هغې احسان او شکر ادا کا. حدیث کې راغلی دا دعا ووایي اللهم لك الحمد انت کسوتنیه. یا رب حمد ثنا او شکر ستا ده چې تا راته واغوستلې. اسألک من خیره وخیر ما صنع له. زه تا نه د دې جامو ټول خیر غواړم، کوم خیر چې په دې کې تا اچلی. واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. او تا نه پناه غواړم د دې جامو د شر نه او کوم شر چې په دې کې نغښتلی شوی. نو دا هیرول نه دي کول پکار.